اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کے پورا دیار لسکالا اور مدینہ منورہ کے شپاڑس میں آشتے بیت المقدس طرف تا مخکوبہ او منزبے کو اور چکل مدینہ منورہ تراغے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر شپاڑسم میاش تقریباً دیو انصاری صحابی کرم المو دا مسبخین منز کوالتا چکل دو رکاتے اکرو دریم تا پورتا شو نو حکم ورطراغی چی مخد بیت اللہ طرف توالا ہوا. صحیح شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے یہود و نصاراو یو اعتراض در او مشرکان پہ بل اعتراض در. دا یہود و نصاراو اعتراض داو چی دے زمون دا دین مخالف دے خو منس کئی زمون قبلے تمخ گئی او د مشرکین مکہ اعتراض داو چې دې دعوه کوي د ملت ابراهیمی نو سیم داغه د په نسل کې او منز د هغه آباد کرده قبله ته نه کوي. دو خبره. درېمه خبره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ارزو او تمنا هم داوا چې کله بیت الله طرف ته مخکم یو خو فطری طور هغه طرف ته میلان یوا او دویمه دا چې د دې کسانو د اعتراض به ختم شي. خبره ذهن کړاله پیغمبر علیہ السلام تعالی مخکې نه اطلاع ورکړه چې کله دا د قبله بدلولو حکم راشي نو حضور علیہ السلام ایکسپیکټ کوله انتظار کو چې حکم برازي دی وجه دی آیتونو کې راځي چې مونږ ګورو تا چې تا اسمان طرف ته بار بار ګوري یعنی انتظار کې د وحی د پاره. صحیح خوش کله برازي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی چې کلم دغه حکم راغی نو خلق به بیا بل قسم اعتراض کوي او هغه اعتراض به داوی چې دا عجیبه سره دی یعنی هر هغه شی يهود او نصارا وای چې هر هغه شی چې زموږ ور سره تعلق دی د هغه فطری طور مخالف دی. نو چون کې دا بیت المقدس زمون قبله ده زمون په نفرت باندې او په دشمنای باندې دغه قبله بدل کړه یوا او مشرکین مکه هغه په بل انداز باندې پروپاګاندا یا اعتراض کوي چې دا عجیب سره دی د یو ورځ یو کار کوي او بل ورځ هغه ټوټلی چینج کی. صحیح ځکه چې چا سره یو ځل ستانه نفرت او دشمنی پیدا شو البته په یو خبر هم ته مطمئن کېږي نه همیشه به د هغه خبره په نیگیټیو سایډ باندې راځي پازیټیو تصور پیدا کېږي نه ځکه چې ستا هغه مس کې نفرت دی. صحیح او ما واسم د انسان طبیعت دا ده چې اعتراضونه مخامخا کوي کنه وکړي په خدای یې کوي کنه کوي یې کوي په خدای خلک اعتراضونه کوي کنه کوي ځکه او کافران دي په پیغمبر کوي کنه کوي ځکه خو نبوت تمني نه اعتراضونه دا به همیشه په هر چا وي د چا یو شان د چا بل شان. نو ما دې ته لطیفه ویلې تاسو نه وایي نو دې ته مې لطیفه ویلې ما یو پلار زوی شعر شای ادا کړی ځان سره لیکلی ده ما یو پلار زوی دا روانو لارې په خر سورو زوی ورپسې روانو نو څه خلکو باندې تیر شو نو خلکو دې پلار ته وګوره لوی غټ سره په خر سور دی له ګل په شان ځوان هغه ځان پسې پیدل روان کړی نو پلار دوی ته وې ته سور شو او دې را کوس شو نو په بل ګروپ ته خلکو تیرې ده وې دا وګوره دې ځوان ځلمه لګته دې په خر سور دی بوډا پلار ځان پسې پیدل روان کړی نو پلار ته بابا ته مرا سور سره سره نو دواړه سوار شو نو چې په دریم ګروپ تیرې دل نو وې دې ظالمانه ته وګوره وړو کې غو خر دی دوه لوی غټ غټ سړي کې سوال دي نو دواړه ته کوس شو خر مخ کې دای ورپسې په سلورم ګروپ پسې سلورم ګروپ هغه باندې تیر شو
ناغه وی دومره کمکل انسانان بچاری دي چې رائټ ور سره شته سوريږي په نه انا دې زی پلاپ ته بابا نور خو په یو شیخ خلاص نشوز به د اخر په ځان رسول نو خرې پوګه واغه دوغ په یو پوګه او دو د بل پوګه لاندې کې یو ابشار غو نهر د سکته ورته په هغه پورې کېدل ناغه خر دا شر د ابونه وير د ټوپړې د دې پوګو نو بس دیم ځان سره لاندې وګورځو خرو مغورځیدو درې وړه په ابشار کې ملو شو نو بس خلکو اعتراض له ختم شو زمون شیخ مرحوم بوي د خلکو اعتراضونه به اله ختمي چې مړ دي صحیح چې څو پورې مړ نه د خلک دې کې پری دی او نه دې کې پری دی په دې باندې یو ګروپ اعتراض یو په دغه بل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې دا د قبله بدلول حکم راشي نو بیا به بل شان اعتراض کوي چې دا پیغمبر زمون د دین فطری مخالف دی د هر شی چې مون سره تعلق دی دی به هغه کار نه کوي اوس دا قبله بیت المقدس ولو بیت الله ته ور بدل شو نو ما ذکر کړو تاسو ته چې سابقه ټول انبیاء او رسولان علیهم الصلوات والتسلیمات پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا ټول چې د چا قبله بیت الله او د چا قبله بیت المقدس حج به یوازې بیت الله کې کېدو خو منځونه د چا بیت الله طرف ته او د چا بیت المقدس طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکی وقتی پیغمبر نه دی نمبر 1 ابدی دی سره ابدی دایمی دی قیامت پورې وین علاقائی پیغمبر نه دی بلکې عالمی دی څه دی عالمی دی او درېمه ده چې د حضور علیه السلام تر زمانه د عیسی علیه السلام پورې سوار لزر پیغمبران دا د بنی اسرائیل په قبیله کې راغلي چا کې بنی اسرائیل کې نو خلق هغه ډیر یوز ټو دې سره چې دا پیغمبري د بنی اسرائیل استحقاق دی نو اس الله تعالی هغه پیغمبري د بنی اسرائیل نه راوسته بنی اسماعیل ځکه حضور علیه السلام د حضرت اسحاق اولاد کې نه دی د حضرت اسماعیل اولاد کې دی نو پیغمبري د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل سره اصله یوا او د بنی اسماعیل پیغمبر دا د ټول انسانیت امام جوړېده دعا نو الله تعالی د دواړو قبلو امام کو او دواړو قبلو ته منځونه وکړل چې د افاقیت او عالمیت ثابت شي چې دا عالمی او افاقی پیغمبر دی بیت المقدس هم د قبله وا بیت الله هم د قبله وا د بیت الله خو د امام شلیټران او د معراج پښپا د بیت المقدس امامت هم کړ ټول انبیاء وړاندې چې دا ټول انبیاء هم امام دي ټول پیغمبرانو هم امام دي سيقول الصفحاء زرد چوي بدا بے وقفان او ناپو خلق من الناس انسانانو مراد هغه غیر مسلم دي چې پیغمبر علیہ السلام مخالف الله تعالی پیغمبر علیہ السلام مخکې ذهني طور تیار کړ چې دې اعتراض ځان تیار ساته دوی بیا هم در باندې اعتراض کوي اوس خو دا اعتراض دی د يهودو او نصاراو چې زمون د دین مخالف دي او مخکې زمون قبله ته د مشرکین دا اعتراض دی چې دعوت ملت د ابراهیم کوي مخکې د قبله ته نه الله تعالی وایي چې کله دا قبله بدلکم نو دا اعتراض به بالکل د بلې غاړه شروع شي چې دا پیغمبر وګوره پرونه پورې دی قوم مسکو نن اوس په دې غاړه مخ کړه دی دا د خپل خواهشاتو تابع دی سيقول السفهاء زرد چې وای به وقفان خلق من الناس د يهود او نصارا او مشرکانو ما والله چې څه شي وګرځو دوی لا غن قبلته ملته د قبله د دوی هغه کانو عليها چې دوی په قبله وو یعنی هغه ته مونږکو نو چې څنګه ستاسو وګرځي دوی بدایت لازم کړو چې دا رسول دوی مقبل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی وای دوی سره ارګومنټ وکړه ځکه نه په سړي سره ارګومنټ کوي بس هغه ته به ان بریف او مختصر یو دلیل خو به هغه چاته چې په دې پوهیږي چې په دې نه پوهیږي یا تاسو سره نفرت وي دشمنی وي کینه وي بغض وي نو ته په دلایل کانو سکول شي نه هغه یو ګټه ځان سره تړل دی چې دې سړي مخالف دی چې دې سړي مخالف نه هغه په دلایل نه کوي نو دی وجه الله تعالی ورته بس مختصر ورته وایا کیا لکه هغه چې مونږ کوم طرف ته مخ کو هغه ډایرکشن نه چا دی دا اوس نشي ورته چې دا مال پلان دی وای په ځم د خدای مشرق دي چا دی دا الله دی اما غرب دي چا دی
دا الله دې، شمال د چا دې؟ د الله دې، جنوب د چا دې؟ د الله دې. نو بس ورته مختصر وایي چې بھائی دا جهت او دا ډایرکشن هم د خدای دی، هغه هم د خدای دی. هلته مون د خدای او ډایرکټ کو دا د خدای باندې. قل تورتو آیا لله المشرق، خاص الله د پاره د مشرق والمغرب و مغرب، یادی من یشاو ہدایت کے اللہ تعالی چاہتا چتے اغواری الہ صراط مستقیم لارنے کی طرف تا وکذالک او لارنے کا صدق چت خدای حکم سدے. صراط مستقیم دا نه دے چې کوم جهت او ډایرکشن تبا محکوم. صراط مستقیم دا چې خدای سوئی دی کی نو بس چې خدای سوئی هغه صراط مستقیم دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مُنْغَرْزُولِ تَاسُ أُمَّةً وَسَطًا یو امت وسطًا معتدل. وسطًا معنی معتدل. تاسو ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے ہوئے هلك المتنطعون. دو شیء ندی په دین کې دا ناقابل قبول دي. یو ایکسٹریمزم نمبر 1 او دویم تساهل پرستی. څه تساهل پر نو تساهل پرستی چې سره سلار ګوري چې دیشه نو خلاصم په دین کې او دین او خلاصم او دین او خلاصم دا به دین نه تاسو څه دا به دین دا او ایکستریمزم دی ته وای چې شی به سنتي ته د واجب مرتبه ته ورسي او شی به مستحبي ته ول سنت موکد مقام ورسي. خبر ده کې را د دې څه وای ایکستریمزم. یادی من یشاء وکذالک جعلناکم دارنگی گردولے دے ممتاثلا امتن یو امت وسطا معتدل لتکونو شہداء علی الناس چی تاسو شے گواہان پا خلقو باندے. گواہان پا خلقو باندے نیو مانا کوئی دارا چی قیامت پورس اللہ تعالیٰ بس صادقہ طول پیغمبران میں تپوس گئی چی تاسو اللہ والا خبر رسول و صحیح. نوح علیہ السلام کوئی جی آؤ، ابراہیم علیہ السلام کوئی جی آؤ، ہود علیہ السلام ہوئی او جی ما صحیح رسول ہوا، صالح علیہ السلام ہوئی او ما صحیح رسول ہوا. اللہ تعالیٰ بورتو ہی دا خستاس الدعوت گواہان مستسو دی دعوی دا پارا سو گواہان شتا ناغی بورتو ہی جی او گواہان مستا اگا سوکتی نورتو ہوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دا محمد رسول اللہ امت زمن گواہان دی. نا اللہ تعالیٰ بدون تپوس کی تاسو رضی خبر گواہی کوئی چی دے پیغمبرانو د خدای حکم صحیح طریقے سره رسول خپل قوم ته نو موږ وو اوج موږ گواہی کوو. نو الله تعالی به تاسو خپل ته موجود نه وي د څه شي گواہی کوي. نو گواہی سره پدې خو نه کی چې تعالی ولري گواہی په ډاکومنټو کی کنه کی گواہی په خبرو کی کنه کی گواہی په ټي وي هم کی. او د ټي وي خبر راغله مولانا نورانی صاحب وفات شوه ما تاسو ته وې عثماني بن چې وفات شوه صحیح خزيري یې کول شو نه څنګه په ټي وی راغی په اخبار راغی چې مولانا نورانی صاحب وفات شوه. صحیح نو د شی د ثبوت لپاره خو بلا ډېر وسایل او ذرایع دي. نو موږ به ټول الله تعالی ته وو چې دا چې خدای پیغمبر موږ ته د قران په حواله ویلي ټول خبره ذکر وا چې دې پیغمبرانو ستا پیغام کما حقه رسول دی. خبره دې کړه یو معنا او دیم معنا شهداء علی الناس چې تاسو به د خلکو معلمین دي د انسانانو به معلمین. نو زمون ډیوټي د معلم دا او معلم باید چې لومبه عالم شي نو بیا معلم شي. لومبه به عالم شي نو بیا او که سره په خپل نه عالم شي د معلم کې دی شي. ها ګر همي مکتب او همي مولا سادي سوي چې ګر همي مکتب او همي مولا کار فلان بود او حاصل چې سره په خپل مولا شوی نه اته وخت ځوانان والا کې دینه مولا جوړ کړه نو به خصي گمراه کی کنه به کی گمراه ځکه په خپل څه نه پوي. صحیح نہ اللہ تعالیٰ وہی تاسو معلمین یہی استادان یہی انسانانو ته بد الله خبر کوي. صحیح شو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دارنگے گردولی منگتاسو اور امت در رسول اللہ امتاً وسطاً امت معتدل لتکونو شہداء علی الناس چی شیطاسو استازان و معلمین دا انسانانو ویکون الرسول اشی پیغمبر علیکم تاسو والے شہیداً گواہ یاد تاسو معلم نو پیغمبر منتا خولگی من بے نور انسانان خول پیغمبر منتو قول علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او تابعین تو قول تابعین او اتباع التابعین تو قول دغه سلسله روانه ده. دغه ستاسو کوم سندونه واغستل هغه کې دغه سلسله یې دادا چې ماته دا تفسیر چا خو دلې
صحیح هغه د چا نه زده کړو هغه د چا نه زده کړو نو رسول چاته ورسېده رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او زمونږه ذمہ داری ده چې د قرآن پیغام به کما حقه نور انسانان ته رسو سبق نور انسانان ته ورسو نو چې اوس دغه زمونږه ډیوټي ده چې مونږ ته الله امت معتدل په دې حواله وي چې قطع نظر دینا هغه سره يهودي دی که مشرک دی که هندو دی که سکھ دی که بدھ مت دی که جین مت کې دی که بل مذهب کې دی زموږ ذمہ داری ده چې په پراپر طریقه باندې د الله دا پیغام ورته ورسو خبره دین کړه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنګ ګرځولې ما تاسو امت معتدل بیلنسډ سورہ الرحمن دا بیلنس الله تعالی سورہ الرحمن کې ذکر کړی 500 دریش دولیش آیت نمبر 9 او 8 ومکته والسماء رفعها آسمان رفعها الله تعالی رفعت ورکړي دي بلندي ورکړي الله تعالی رفعت ورکړي دي بلندي ورکړي دي الله تعالی فرمایي ووضع الميزان الله تعالی په یو خاص حد پورې ورته بلندي ورکړي دا کوم ځای چې الله تعالی نمبر لګولې دي کوم ځای سپوږمۍ لګولې ده کوم ځای مختلف ستوري لګولې دي کوم ځای د اسمان سټرکچر یې دی کدا د سپیس نظام لګ د دغه نه راکته وي د دنیا په ټوله سوځېدلې ده او کدا لګ د دغه نه بروي د دنیا په ټوله فریسي وي دیو چې الله تعالی وضع الميزان ما ډېر بیلنس طریقې سره شروع کړي سمې کړي بل ازما یو ساينسي آرټیکل کته هغه ساينسي آرټیکل کې ساينسدان لیکلیو چې دا سپوږمۍ دا په څومره مسافت ته د ځمکې کدا دغه مسافت نه 2 میلیون راکته دي صورت 2 میلیون دغه مسافت ته راکته وي ناغوي پرورس کې 2 واره د سمندر اوبو دا په پوهچ باندې راځي سره کو دا په ځکه د سمندر او د سپوږمۍ د یو بل سره تعلق دی ها دا په جزر کې سپوږمۍ د وجه پیدا کیږي ناغوي چې کدا سپوږمۍ 2 میلیون دغه نه راکته وي نو دا د سمندرونو اوبو دا پرورس پکې 2 ځله په دې ټول ځمکه راوځي دي صحیح اوس الله تعالی داسې بیلنس کې ورته سپوږمۍ ساتلې ده چې بس یې کنټرول ساتي حالانکه چې سپوږمۍ کله په ژوبن کې راشي ها نو د سمندر تاسو کتلې ها د سپوږمۍ تاسو واغسو باندې لرشه سوال باندې بیا د سمندر مدوجه وګوره سمندر چې د سپوږمۍ کله کامل ژوبن کې بیا د سمندر مدوجه ضرورت وګوره دا اوس یو نظام دی تر اوسه په ساينسدانانو نه کوي دی کوي دای ته تر اوسه پته نه چې د سپوږمۍ او د سمندر یو بل سره لینک څه دی صحیح اتر قیامت پورې به خلک لګي ریسرچ وکړي خدا الله تعالی د کائنات او عجائب د خطینا الله تعالی فرمایي چې والسماء رفعها آسمان الله تعالی په تکړه دي او وضع الميزان بیلنس یې خوده نو الله تعالی فرمایي چې ما هر شی بیلنس کړی دی الله تطغوا فی الميزان تبم ګره بیلنس کرا بینا انګریزان وای انګریزي کې وای ډونټ ټیمپر دی نیچر ډونټ ټیمپر نیچر مچیا فطرت سره مې لګیا کله فطرت نظام دې ګډوډ کړ ته په خپل فیس کې کانسیکوینسز صحیح ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس نن چې په وجه باندې کوم فسادونه دي بای موسم ګرم شو موسمونو کې چینج راغی فلانه شو اوزون بیړه ورکړ شو د نور کېمونه زدي نور شواګانی هغه ډایرکټ راځي بلا بیماری ورسره پیدا شوه دا د اوزون بیړه چا ورکړه دا مونږه ورکړه چا ورکړه دا مونږه ورکړه دا مختلف سکیمز او مختلف گیسز دي دا اوزون په باندې ورچې ارسته اوزون باندې ورشي راسي رسنای کی سوليوشي نو سوليوشي نه د سمندر شو د نور شواګانې په غسرو کې کله ډایرکټ راځي دا غي د وجه متعدد قسم بیماری پیدا شي خبر ان الله تعالی فرمایي ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس فوجه کا مصیبتونه پیدا کیږي که سمندر کې دا د انسانانو د وجه پیدا کیږي چا د وجه پیدا کیږي د انسانانو د وجه دا اوس موږ څومره ګندس او هغه سمندر ته ډرین کوو او سمندري لایف چې هغه څومره نقصان پیدا کیږي دا رجاله وجه دا زمونږ د وایي چې مونږ ټول ګندل تړین ټول کیمیکلز مال تړین هغه زمونږ یو غایب طالب راغی او داس کې او سر کا موږ به ارسته کې ها دی وایي ما مسکو نه ما چې دې باندې کوم څه
والسماء رفعها اسمان الله تعالی پورته کړی دی او وضع الميزان. تاسو پروګرام دی کوم ځای؟ والسماء رفعها اسمان الله تعالی پورته کړی دی او وضع الميزان الله تعالی بیلنس نظام خود دی. الله تطغوا فی الميزان چې تاسو وایلیشن وکوي. طغیان معنا سرکشي، یعنی معنا دا چې دا نظام دې سر کوي. ما واقیموا الوزن بالقسط، وزن په معنا د بیلنس، د انصاف په تقاضا باندې بیلنس وساته. یعنی معنا دا ده چې کائنات ایکسپلایټ کوا، خو په داسې انداز ایکسپلایټ کوا، یوټیلایز کوا چې داغه ساید افیکټ د کائنات په نظام باندې ډیر دبلي. الله تعالی خدا نه وای چې ته ریسرچ وکوا، سرچ وکوا، خو سرچ او ریسرچ په داسې انداز باندې کوا چې دا ډیر سټیمونه ډیر ګیسونه د اس طریقې سره ریسایکل کېږي. صحیح چې د اوزون د هغه ته هم خراب نشي، یوا د سمندر د هغه هم بیړه غر کنه شي، د وچه د هغه هم بیړه غر کنه شي، چې ټول وساتل شي. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تخسروا الميزان معنا بیلنس خراب ہوئی. نو واپس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا امدارنگی منگا گردولی تاسو امت وسطا معتدل لتکونو شہداء علی الناس د دې دپاره چې شئ تاسو ګوان په انسانانو باندې لتکونو شهداء علی الناس د دې دپاره چې شئ تاسو معلمین د انسانانو ويكون الرسول اش پیغمبر علیکم تاسو باندې شهیدا گوایا تاسو استاد. وما جعلنا القبلة التي انا وغرزولی مونږه قبله التي آغا كنت عليها چې تو وی پاغي یعنی منځونه دی ورته کول بیت المقدس مونږه ولې تاسو قبله کړو. اللہ تعالیٰ فرمائی چې الټیمیټ فیصله هم دغه چې بیت الله ته مخ کوي. خو الله تعالیٰ وایي چې ما ولدا قبله ګرځولې وسه بیت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم دا صرف دې لپاره چې مونږ معلوم کو من يتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلب على عقبيه چې هغه راګرځي په پوند خپل باندې یعنی د پیغمبر اتباع کوي. ځکه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبله په مانځ کې بدل کړه نو هغه صحابه ورپسې بالکل ټرن اباؤٹ ټرن اراؤنڈ واپس ورپسې راوګرځېدل. الله تعالیٰ فرمایي دا یو ټیسټ ستاسو امتحان و چې دین د څه نامه ده. دین د دې نامه نه ده چې ټریډیشن سره به تړلی او روایت سره به تړلی. هغه روایت سره به تړلی چې کوم روایت صحیح وي، هغه کسټم او هغه عادت او روایت سره به تړلی چې کوم صحیح وي. او کله ته پته ولګي چې زمونږ د فلانه رواج د شریعت خلاف کنه بس هغه وخت به پرېږدي. ایمان دی دا بس کې هغه وخت به پرېږدي. وما جعلنا القبلة التي انا وغرزول من قبلة التي قبلة كنت عليها چوته اویت پاگے بانے الا لنعلم مگر دید پارا چه منگا معلوم کو یعنی اگورو مشاہدو من یتبع الرسول چې څوک تابعدار کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلب على عقبيه چې غیر اګرځي په پوند خپل باندې وان كانت لكبيره اتا کی سروا دا چینج قبله لکبیرتا ډیر مشکل کارو ډیر مشکل کارو. په داسې ماحول کې چې دشمنان دې هم بلا ډیر او ستا خلاف پروپاګاندا کوي. صحیح نو پروپاګاندا سره خو سړي به لغړ کیږي کنه غړ کیږي. اجي بیا تاسو هغه وسایل هم نه چې دا پروپاګاندا په تما تول کی اکاونټ کی. صحیح او بیا موجوده دنیا خو دای بلکې هر دنیا د پروپاګاندا ده. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً أَتَاكِ السَّرَا وَدَا تَبْدِلِ دَلْ قِبْلِ لَكَبِيرَةً دِير گران إِلَّا غَلَى الَّذِينَ مگر نہ آغا کسانو تا حد اللہ چا اللہ تعالیٰ ورطا ہدایت ورکردی وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اند اللہ اس اللہ تعالیٰ قبلہ کو بدل اکرا خود اس کسانو ریزرویشن زو پدی بنیاد داندے. ریزرویشن په دې بنیاد چې کوم منځونه مونږ د قبله ته کړی دی بیت المقدس ته چې هغه به بیا کوو کاغه څه شو دا غي کریډټ تا دا کریډټ نه ختم شو بیا به راډي مارکیټ جو صاحب بیا پیګه نه الله تعالی وینا
وما كان الله ان دې الله تعالی ليضيع ايمانكم چې ضایع کوي ایمان تاسو ان الله تاکثر الله تعالی بالناس انسانانو باندې لرؤوف مهربان دې رحیم رحم کون کې دې قد نرى تقلب وجهك تاکثر نرى من غوینو تقلب وجهك تقلب معنا بار بار اورول د مخستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله داس ناس نو چې تنهایی کې مناسب داسې قبله طرف ته کتل چې چرته جبريل غو نه روان صحیح ځکه هغه ایکسپیکټ کولا چې دا قبله وبدليږي نو یو طرف ته خو تقاضا و چې دا قبله دې بدل شي صحیح او بل طرف ته د افتر افیکټ نوم خبرو چې دا زما دشمنان به کوم انداز باندې خلک پروپاګاندا کوي ځکه چې کله چې تاسو نفرت پیدا شو نو الته خو هغه تعالی د خلک وایي د اسمان نه د تو ستوري مراړي ته بیا هم دې منو ته یا به داسې سره دی ځکه ستاسو سره نفرت پیدا شوی دی او هغه نفرت ډیر په مشکل بیا د ځین نو وسی وزي به هغه بیا څه تاسو ځانم خلولي کته او باسم بس هغه داسې پر پنځه چوټي نفرت نو ته وای دې کې بمدل څه شي صحیح اوبه خیر کار کوي خو استاد هم تاسو وای چې دې کې بمدل څه چمبې دي قد نرى تقلب وجهك تاکي سره مونږ لیدل اړول راړول د مختا په سماي اسمان طرف ته صد پارا چې حکم راشي قبله بدل شي فلنولينك نظرب مونږ والو تعالی را قبلتن قبله طرف ته ترضاها چې کومستا ډیره خوخه نو ډیره خوخه زکوا بیت الله چې دا ابراهيم عليه السلام جوړ کړو صحیح نو دا بنه بدن شو خو پرایورټیز دي څه شي پرایورټیز ګر فرق مراتب نه کونی زندگی فارسی کې وایي ګر فرق مراتب نه کونی زندگی او زه سړی هر یو مختلفو کسانو سره به مینی خود دوست سره د دوستۍ مینی او بچی سره د بچیوالی مینی خود سره د خدوالی مینی او مور سره د موروالی مینی صحیح هر څو خپل مرتبه کې ساتي فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك وغرضو مخبل دے شطر المسجد الحرام جانب د مسجد حرام تا نو دا حکم راغی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مانځکو د مدینه منورې بهر تاسو کوم کسان حج نتلی مسجد قبلتین مکتل دي نو دا صحرا او هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحرا کې د مسبخین مونږ کو څنګه صحرا کې د مسبخین مونږ کو نو اوس دا مدینه منوره ده صحیح شو دا شمال دی دا بیت المقدس دلته او جنوب طرف ته دا مکه معظمه ده بیت الله دی مکه مدینه کوم طرف ته جنوب ته صحیح او بیت المقدس د یروشلم شمال ته دی نو حضور اسلام دلته ولار دی دا ورپسې صف ولار دی رسو کسانو او څنګه ورته حکم راغی نو حضور اسلام ټرن اراوند بالکل 180 ډیګري باندې 180 ډیګري باندې نو 180 ډیګري باندې او صحابه ور پسې مو ګرځیدل نو بظاهر خدا معلومیږي چې امام رسو شو مقتدیان وړاندې شو مقتدیان نه امام جوړ شو امام مقتدی څخه ورسره راغی نه هغه زمانہ داسې و چې مونږ کې ګرځیدل او خبرې کول دواړه جایز وو مونږ کې زمانہ خبرې کول او ګرځیدل دواړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې مارچ وکړ هغه دای مخې ته دای مارچ وکړ ورته شو خبر ځین کړه او چې کله حضور اسلام سلام وکړو السلام علیکم او دا کله شو چې دوه رکعاتې پوره کړو او دریم ته حضور اسلام پاسې ده نو دوی کړو بیت المقدس طرف ته او دوی وکړو بیت الله طرف ته نو چې کله سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم په دې لږ صحابه کې یو کستم دا تاسو نه کړی چې دا دې تاسو ځکه هغه د دین په مفهوم پویو چې دین وای دیتا چې پیغمبر تاویږي نو بس ورپسې تاویږي صحیح ہے کہ وہ آرگومنٹس تکے کہ اللہ کا خبر کړي بس کوي په حکمت پويږي او کني پويږي خدا رب حکم دی انګريزي کې د یو ډېر رقم کوله وای دی نه وای برټیش وای اصل کې ډېر رقم کوله وای ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیریډ دا دغه حجم ده کله کله نه دا وړي کړه سره چې ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویر الله هیز پټ ا پیریډ کله چې الله تعالی فل سٹاپ کوم ځای خو درې البته ته کوېسچن مارک مکه دا چې دې څه مقصد دی لا لمبه په ایمان راړه رسو به ځان کوی کوا لمبه را کارو کا رسو بیا چې عالم نه تاسو کوی چې دې شی حکمت څه دی دې شی حکمت څه زما وړل ناګه روزي په نیولې سلورم پنځم روزه وانتی ما سکول نه راوستا نو هغه ما ته وای خانجي ما وای وی ار فاستینګ مسلمان کو شروع کړو why we are fasting no my what you are not to fast I want to know the philosophy say the wisdom
نو بیا مرته وسلم خو د یو شی داده but we do fast only to obey the order, to obey the order and the commandments of Allah. ځکه چې د مسلمان حیثیت د خدای او د پیغمبر د حکم وړاندې داسې دی لکه د عسكر حیثیت د لوی درستیز مخکې. تاسو په اصطلاح سوی ورته لوی درستیز یا قومندان سے سوی ورته قومندان سے یا ډګرمن سے یا ډګروال یا ډګرمن جنرال. صحیح. نو ډګرمن جنرال یا ډګروال دا کمانډنټ چی وی کمانډر هغه چې عسكر ته وایي چې مات نو بس چرته چې عسكر ته پوښتنه کوي چې ولې مات کاغه ته پوښتنه کوي چې ولې مات یا وسی پنیشمنت سزا ورکړي. آرمی کې ډېر سخت سزا ای آرمی کې you have to obey the order. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے المؤمن مجاهد فی بیته. مسلمان کا کور کیا ارض ہے چوی د حیثیت د عسكر دی د حیثیت د چره د عسكر دی. مجاهد څه ته وایي عسكر ته. نو عسكر دی یا لشکری دی یا آرمی والا دی معنا دا چې بس کوم حکم راځي دی منی. صحیح. پدې کې اف اینڈ بٹس نشته. نو الله تعالی ورته چې مخ واړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ واړو صحابه هم واړو چې مونږ کله ختم کو نو د لاسو صحابه کې یو کستم دا تاسو نه کړي چې دا چې سو شو دا تاولې دا سو کړ او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لومبه هغه ته خوشخبری وروله ورسته ورته بیا وجو وکړه. صحیح. او له صحابه نو دا ورته نه چې تاسو ټول به جنت ته ځئ ځکه بیا فایند اوټ کول ګرانو چې دا سو دا نو پیغمبر علیہ السلام ټول په نامه یاد کړل وی ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ زبیر ابن العوام فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. ابو عبیدہ ابن الجراح در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹریجرر خزانچی څه خزانچی تاسو ته سوې خزانه دار پیغمبر علیہ السلام وزیر خزانه دی ابو عبیدہ بن الجراح او پیغمبر علیہ السلام ول لقب ورکړو امین الامه څه شي امین الامه چې دا د امت ټرست ورتی پرسنالټي یعنی امت چې څو مواله کې د خیانت تصور پکې نشته د یو دانه کو د اقا د فاتحه تصور نشته. ابو عبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عنہ ځکه د ورلدلی ډیزایر ستنه د نفس دومره کنټرول کړل چې د ورلدلی ډیزایر د پیغمبر اسلام د صحابه کمال دا چې چا ډیر شی لرو هم دا ډیزایر دې کنټرول کړی. دا لست او ډیزایر دې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ جنرال دی حضور اسلام زمانہ کې هم د ابوبکر زمانہ کې هم د عمر زمانہ کې هم رضی الله تعالی عنہ. صحیح. او بیا جنرال نه بیا د ټول عراق گورنر هم دی چې فتح کړه د علاقه نو ټول عراق گورنر هم دی. په ډیزایر دې ځکه کنټرول چې ورځ بازار نه بهر کلی د آبادی نه بهر څه د آبادی نه بهر یعنی شهر د بهر را روان نو ته بل دا ټراوزر وایي یا پرتون یا څه یا لام چې دا به چې سنت مطابق دوه وشي یو ګرځنه بس دوه وشي. صحیح. او ساده باندې کپڑے به چولې اوس یو سړی په سر باندې یو لوی پیټ دی تاسو پیټ وایي یو بوج ناغوي دا څوک سړی د مزدور نو زه خو دې شی ډیر ستړی کړم نو دله به اوسو پیسې ورکوم کبه را طرف لانی دې شی ورسې ناغه ورته او کاکا تاسو کاکا وایي کاکا وایي یا اوتر یا عمي وای ما سره بدا یونس طالبہ ز 2 روپیا یا 100 روپیا مزدوری درکم کالداري. صحیح. نوړي هغه څنګه ته پته ولګي دا سړی دې شي ستړی کړي نو بس هغه بوډا هغه واغسته ور سره روان شو. اوس هغه چې کوم ځای ته نو په خار کې دنه ده نو چې شهر کې دنه ده او د شهر بازار ته روان وته اوس خلک په شهر کې پیژند ټول خلک ته منډه کړه وایي څنګه تاسو دا څه دارا کوملا تاسو کو السلام علیکم جی گورنر صاحب السلام علیکم دا جوړ تاسو مونږ ته حکم نکو فلانه فلانه. اوس هغه مسافر چې پاغه hebat راغی چې خدای ما په وسو مزدور او گورنر دی دا گورنر څنګه او راغی پرځي کی ما معاف کړ زه معافي غواړم قسم دې کما ته پیژن دی او دا خو دې دې ورته نه. صحیح. ورته دا پیټه ما راکړه او ما معاف کړ ورته نه ما تاسو سره وعده کړی چې هغه ځای ته ورسو. صحیح. هغه ځای ته ورسو هغه سړی هغه د وعده مطابق 2 روپیا یا څه چې هغه راوغلته
ها اوس په دیو یې چې روپیا ورکړو نو گورنر هر سلمان رضی الله تعالی عنہ ما مزدوری نو هغه راوغسته ورلې ورکړي ما واغسته صحیح دا بیا ستاسو پیغمبر اسلام صحابه هغه صحیح جوړ کړی و څنګه یو سړی راوست ځان لپاره کمره جوړه څه جوړه کوټه ځان لپاره یو کوټه جوړوله نو مې ته نه راوست ناقته مال دې یو کوټه جوړه چې زه پکې تنهایم سره عبادت پکې کوم فلان فلان هغه ورته حج دې ته ته بس سره حج دی وکړو چې کوټه جوړم مانه پتاون لګا سره کوټه به هایټ به سورای لینث به سورای ویډ به سورای دروازې په کې سوئی ایر کنډیشن به کوم ځای لګېدلې پنکاو په کوم ځای لګېدلې ها لایټونه به سورای فانوس په کوم ځای لګېدلې صحیح شندلیر به کوم ځای کې گورنر دی صحیح قوامه سره د مزاج خبر هغه ورته نه چې ستاسو مزاج مطابق وي ستاسو د مزاج مطابق وي وې زمانه مزاج مطابق ستاسو په ځین کې څه نقشه ده واذا قمت وصل الى راسك واذا استجعت وصل الى رجليك چې ته ودېږي نو چت پر سر سره لګي او چې کله پریوزي نو په بر دیوال سره لګي دې دقه واړم ده بس مالم دغه عمر په کار ده صحیح ساجي بخلق څنګه دی باري او موږ وتش انټرټینمنت کې لګي زمونږه مطلب بل شان ده موږ بل روانه یو الله تعالی دې زموږ په حالت رحم وکړي So anyhow, نو دا لس والا صحابه دیتا محدثین وی العشرہ لس کسان المبشرہ چی اغیی تا بشارت ورکړی شوی د رسل د جنت وحیث ما کنتم اس دا تحویل قبله کو اوش د مدینه منوره په مضافات کې په آوټسکرټس کې دلته ورته کنټری سایډ وای په کنټری سایډ کې صحیح د مدینه خلکو ته پته نه وای د ماسپخین مسکم طرف ته بیت المقدس طرف ته صحیح بلکہ بعض عوالی د مدینه عوالی د سارا بار د سارا کې خلک موسی هغه ته عوالی وای بعض عوالی د مدینه هغه ته په دوه خبر رسیدل د دې وجه بعض روایت هغه ملاوی د بل زما خام د مانځه چې د قبله کله بدل شو د ماشام باندې کې او څو کوئی د سار ما خو چې تا کم کم आवाज ورسید نو بس هغه هغه مخه بدل کړ هغه بل اخواته کړو نو د دې وجه احادیثو کې اختلاف دی چې کوم کسان ته موجودو ای خدای ماسپخین د مانځ ذکر کوي چې کوم نو موجود چې تا کوم وخت حکم رسیدل دی هغه ذکر کوي چې قبله کله بدل شو فلاني وخت او بیا هغه سارا خلک هغه هم ځینې تور داسې تیارو چې مثلا ولاړو په مانځ باندې او یو کس فرید خان راغی یا حیات راغی او الته आवाज ورته وکړو وې په دابل طرف باندې ټرن اراوند شي قبله بدل شوې ده څه شي قبله بدل شوې ده بس هغه فورن په مانځ کې هغه هم ګرځي هغه هم چې نه بیا تاکید نه کوي چې نه وضو پیغمبر ځکه هغه زمانه کې درو او تصور ونه په مسلمانانو کې صحیح خدای دې معفو کې اوس په رښتیا او تصور دې ګرانډه پیدا کړي صحیح اوس دنیا زما په خیال دروغ ولا بیړه راځي او بلکې زمونږ په وطن کې ضرب المثل وایي چې سورشتیا راځي نو دروغ به عمل قرآن کړی کنه او د ویلسن چرچل غالبا هغه یو مقوله ده هغه وایي چې when war or battle happens so the first casualty is the truth صحیح چې کله جنگ شروع شي لومبه شي چې پکې مړکی یې غسي حقیقت وي لومبه به دروغ هم شروع کوي که دروغ نه جنگ راځي کوي the first casualty is the truth لومبه قتل ورسې کې درشتیا وحيث ما كنتم نو څو کې تحویل قبله خو شو مدینه منوره او داغه مضافاتو کې نو مبادا چې څوک دا تصور واخلي چې دا چینج اف قبله یا تحویل قبله د دې تعلق صرف د مدینه سره دی د باقی د علاقې د خلکو لپاره به هغه ځړه طریقې نه الله تعالی او حيث کوم ځای چوم دی وحيث ما كنتم اكم ځای چې تاسو فولوا وجوهكم غزوه مخلق پر شطرو جانب د مسجد حرام ته وان الذين تاكك فرا کسان اوتل کتاب چې ورکه شوی دی ورته کتاب لا يعلمون دا اوس جواب دی د آل کتابو د يهود او نصاراو چې سو پر پیغمبر اسلام بیت المقدس ته مسکونو اعتراض وسو يهود او نصاراو وی زمونږ د دین مخالف دي مخکې زمونږ قبله ته زمونږ د دین مخالف دي ها مخکې ځکه بیت المقدس خو د يهود او نصاراو قبله وی د دین مخالفت کوي او قبله سره یو د عجيبه سره
او مشرکین اعتراض کو وی داوا لري چې ابراهیم د دین تابع مکه نه قبله ته دا اعتراضو چې کله قبله بدل شو نو مشرکین مکه خو بل انداز اختیار کړ وی دې د خواهشات تابع ده پرنه پر ورته زلوي چې په مخ اوس ورته دې په مخ نه صحیح او يهود او نصاراو هغه په بل انداز وی دې سړي زمونږ نفرت کیږي چې کوم زمونږ طریقې دي دې به خامخا چینج کړي دې بس ته اگر رول به خامخا چینج کړي تر زمونږ وخت دی صحیح نو الله تعالی دا هغه جواب ورکړي الله تعالی دا هغه جواب ورکړي چې وا ان الذين تاكفرا کسان اوتل کتابا چور کیسه دی ورته کتاب لیعلمون یقینا غیبویږي انه الحق من ربهم چې دا تحویل قبله یا دا قبله بدلید دا یقیني دی اشتیار جانب طرف د دوی نه ځکه د ذکر د پیغمبر علیه السلام متعلق په تورات او انجیل کې چې د بس زمانہ بیت المقدس ته مسکی دغه پیغمبر او بیا بیت الله ته او بیت الله به پرمننت قبله وی نو الله تعالی فرمایي چې دا ما کتاب ورکړی پر حقیقت باندې کوي خو دا پروپاګاندا چې ادروایز کوي الله تعالی دا صرف دشمنه اخلي ومن لا بغافل عما تعملون ان الله تعالی به خبر داغنا يعملون چې دا خلق څه کوي ولا ان اتيت الذين اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر چې دا تقاضا چې دا قبله بدل شي قبله خو چې پروپاګاندا شروع شو يهوديان او نصاراو وی قبله بدل کړه کني بس موږ مشوره کول شي ایمان پیړو چې موږ سره قبله ودا نو دا بیا رښتیا پیغمبر دی خود قبله بدل کړه نو پته ولګی چې نه دی رښتیا صحیح نو پیغمبر اسلام ځین کې یو تحفظ راغی یره کله دا حکم دی له شوی لګ له شوی نو شاید دې ته خدای ایمان ورکړوي ادم مومنان شوی الله تعالی ته خیال کړي د متعلق د ایمان قطن نه لري ولا ان اتيت الذين اکثرتا اتيت الذين راتلو کیا کسانو تا چې ورکړي شوی ورته کتاب یعنی يهود او نصارا وتا بكل آیت په هر حکم چې کوم دای خو دی تا نه به ډیماند وکړي چې کدا څه کارو شو نو تبا کار وکم په دې بیا ایمان لري ما تبعو قبلتک دای بکلا تابعدارین کوي د دین ستاسو ته قبله معنا د دین وما انت بتابع قبلته اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذهن کړه چې دا يهود او نصارا زما مقابله کې دواړه يهودي زما مقابله کې دواړه يهودي نو الله تعالی ول تسلی ورکا وې دا رضی وقتی اتحاد دستا خلاف اگر وای د خپل یو بلم د زناور نه بدیش ته یو بل نه نفرت کوي ته دی وجه خو ابو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ الله دا ولد زنا دا وایسو معاذ الله وای دا حرامي بچي الليجيتيميت ان لله وانا الیه راجعون يهوديان وای او هر چې عیسایان دي هغه وایي چې څوک سنتګار نه مني ټول کافر دي يهوديان په سنتګار نه مني هغه انسان نه بل صحیح انسان نه مني الله تعالی فرمایي چې هغه خپل یو بل نه مني وما انت بتابع قبلتهم تابعدار د دین د دوی وما بعضو قبله بتابع قبلت بعض ان د دوی تابعداران د قبله دیو ولا ان تبات اواهم اکثر اتباع کړه د خواهشات دوی من بعد ما جاءك من العلم پس د هغه چراغ له تا علم یعنی وحی انک اذا لمن الظالمین تاکہ فرت پدا وقت به د ظالمانو نا الذين اكفاناتهم الكتاب چې ورکړي د موږ ته کتاب یعنی يهود او نصارا یعرفونه دای پیجنی دا پیغمبر کما یعرفون ابناء لک چې پیجنی خپل زامن نو ما تاسو ذکر کړو چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی تورات ډیر عالم اتنټیک اتارټي مفتی اعظم څه مفتی اعظم لکه افغانستان مفتی اعظم چې وي نه حکومت د چم فتوا نه عمل کوي دا مفتی اعظم صحیح او سرکاري خلک چې فتوا باندې عمل کوي دا مفتی اعظم بلکې په عموما ممالکو کې څوک د بل مفتی فتوی ته ورنه کیږي وای مفتی اعظم څه دی نو دې دا غي مفتی اعظم عبد الله ابن سلام چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی او دې خبر شو نو خپل طالبان ځان سره راوستل مدرسې نه صحیح دې چې ایمل مفتوره وو دا اخري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو راغی ابو ایوب انصاری دروازې هغه ته مستعمل مصر بلای درکول هغه یې زبته پوسو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ راغی پیغمبر علیہ السلام ته ویل دا عبد الله ابن سلام د يهودو اتنټیک اتارټي ده د ټولې دنیا يهود پاغه متفق دي دا راي سنټرل فیګر دی دا راي سنټرل فیګر دی نو مولا پیغمبر اسلام ته راغی
نو دې راغی پیغمبر اسلام چې کومه کمره کې وو نو دې آل تلاړو جل تلاړو دی وی فلما رأيت فلم بین درجه مې وکړه او په دې نه دا خو ماغه تورات کې ذکر دی خو ماغه کسته چې په تورات کې او په انجیل کې ذکر دی الله پیغمبر دی صحیح نه زورن څه خبرې مې سره وکړه دا غینه بعد مې ایمان پیراړو سره د مرګرو کلمه مې ویلا نو چې ایمان مې پیراړو دې کې ابو ایوب راغی رضی الله تعالی عنہ او څه نامور خلق د مدینه منورې د يهوديانو نه دا غي نمونه واغته چې دا خلق ملاقات ورکړي پیغمبر اسلام ته وي نو ما پیغمبر اسلام ته چیز د خواته کمرې ته زما پټ پټ کېنم دوی چې راځي تاسو خبرو کې ته بیا زما متعلق تاسو ته چې دې څه صحیح او بیا دا غینه بعد ولادت ایمان ورته وایم بیا دا غینه بعد ورته وای چې دغه سره ما پیغمبر ومني نو دوی وایي چې امکان نشته صحیح نو تر دې ارستو وایي چې اوس هغه مسلمان ای بیا رد عمل وکړه نو تاسو پته ولګي چې دای پر ګمړای سره سره کلک نو پیغمبر اسلام او سره خبر وکړي بیا تاسو کوی عبد الله ابن سلام تاسو ته څنګه سره دی چې مفتی اعظم دی صحیح زمونږ پوپ دی څه پوپ دی نو پوپ د ټول دنیا د انسانو مشر دی او هغه ټول دنیا د يهودو مشر هغه زمونږ پوپ دی ګریټ رابای هغه زمونږ ګریټ رابای دی پیغمبر اسلام ورته نو کدا سره په ما ایمان نه او وی امپاسبل چرته کې دي حضور صلی الله علیه وسلم وی هغه ما باندې ایمان راوړې سره د مرګرو کلمې ویلې ده نو بل دی يهودو یې کدا څه کړی دا هیڅ سره نه صحیح دا څه بیکاره سره دی په مسله نه پوهیږي صحیح دغه چا مولا کړی خلق وايي چې زر بدل شي دا چا مولا کړی صحیح ادي کې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ پاسه راغی ورته یو د خدای دشمنانو دا منافقت ولې کوي دا منافقت ته څه کوي حقایق وایي څه کوي حقایق ته پیغمبر اسلام یو بیبی ده حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د يهودو سردار حویی ابن اخطب دا د حویی ابن اخطب لور ده صحیح او دا چې کله په جنگي قیدیانو کې رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورکړه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چا دا حسان ابن ثابت دا چې کپتور د تاسو وینځوي سلیوګر کپتور د وینځي ساتي او که آزادې یو نکاور سره کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ویل چې ما یو تحفظ دی یو ریزرویشن دی وی هغه څه کوم غریب سره ته ده پته نه مې خاندان څخه دور لري چې نوم بشتا او دا خو به سردار دور ده یو طرف ته مالدار د دې پلار دومره بل طرف ته حیثیت دوره چې ټول شام يهوديان دغه تابع یا دغه تابع عمر شو دی جنگ کې نو دغه تابع دي وې د دومره لوی کور خو به زما غریب سره څنګه ژوند کې دا کور به سمې ونه خو نو یې څه خدا وایم چې دا سردار دور ده که تاسو ور سره تاسو واخلې دا وړي راځي صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکه ودونم په وحی باندې وکول سبا باندې وکول وحی باندې د شپې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې صفیه زما ټینک تراوله نو غراوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینک صحابه ته پته لګیدا چې صفیه رضی الله تعالی عنہ د حسان ابن ثابت د ټینک نه د پیغمبر علیہ السلام ټینک ته د شپې بدل شوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې مونږ وی چې بطوري وینځه به ساتي که آزادۍ به او بطوري خطب او سر نکاح کوي نو په ځای دی چې مونږ تاسو له پیغمبر علیه السلام نه دا خبره زمون کسٹم کیوا زمون کسٹم کیوا چې کدا پیغمبر علیه السلام په تور د خزه ساتي نو سحر چې په وښ باندې کوا کجا تاسو کجاوي چې په وښ باندې کما کجاوه کې دی د سوړلای لپاره نو کاغه باندې د صفیه طرف ته صادر وتړو څوک یو صادر په وتړو د پټولو لپاره نو دې معنی دا چې آزاد کړی دا او نکاح ورسره کړی دی صحیح او که صادر په نو وتړو نو بس بیا وینځه نو صادر په نو وتړو دا څه کلاو نه اصلي لباس بیا وینځه او خدمت کوي خدمت والا چې صادر په سر کې نه به خدمت کوي صحیح چاہیے تو واجب تراشا تو رو جب بکرا تھا چلتری میں پٹکا خلوم پٹکا ہاں چلتری میں پٹکا خلوم پٹکا اور اس بات خادمہ خدمت پہ کیا خدمت کر دو صحیح نہ دے وجہ یعنی خادمہ چھ بوا لغی مخ پٹنو داغی لا سن بم کلاو کما یعنی عام مسلمان خدا چھ بوا اغبا یعنی تولا پٹا جو سحر حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمائی کہ سحران میں حضور اسلام زائتا اور اتلو پروگرام میں جوڑو نے ماتے ہوئے چھ هغه کې جواب باندې صادر وکړه
نو بس صحابه ټولو باټم لاین فک چې حضور اسلام ورسره څه کوي نکاح ورسره کړی دی یعنی آزاد کړی دی او نکاح ورسره کړی دی. اوس دغه صفیه رضی الله تعالی عنها حضور اسلام والسلام ته یو ورځ وی دا الله پیغمبره ته چې کله مدینه ته نوم راغلی مونږ خو په شام خیبر کې زما پلار او تر ستا ملاقات راغلی پیغمبر اسلام ورته ماته یاد دي ستا پلار په ابن اختب او دغه دویم ورور او ماته وایي چې موږ د شام د يهودو سرداران چیف نو راغلی ملاقات ما ته ډېر وخت تیر کړ. پیغمبر اسلام والسلام ته صفیه وی دی چې بیا واپس راغله نو په خپل کمره کې دواړه او زه په سایډ روم کې نو ما د دوی تبصره وکړه وی زما د تر زما د پلار تاسو وی څه د خیال دې سړي متعلق له حوی ابن اختب زما پلار وی روح ته وی چې د خدای اخیری پیغمبر د تورات او انجیل تذکرہ کوي چې تورات انجیل ذکر کوي دغه د الله تعالی اخیری پیغمبر نو وی زما تر ورته بیا دغه څه ولې راوستو بیا په کار کې مونږ ایمان نه وړي صحیح تابم راوړل ما هم راوړل پلار ورته وی ځلې ونه کې ایمان نه نو ته ولې چې د خدای پیغمبر وی یو خدا چې بشری زمونږ د کور راړه بنی اسماعیل ته بنی اسرائیل نه لیډری چاته بنی اسماعیل ته یو او دغه خبره ده چې دغه د تابع شم بیا خو بدلی لیډر نه دی یو دا خو بده هی لیډر درځه نو دا مسله د څه د لیډرشپ د دولت د پیسې حب جاه او حب مال دا د ایمان په لار کې او د هدایت په لار کې دوه لوی رکاوټ دي یو حب جاه او بل حب مال. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای دا دوه وږي لوګان دي دین لپاره دوه وږي لوای تاسو دوه وږي لیوان دا د ریم او لیم او د ګوشت لپاره ډېر خطرناک دي. حضور اسلام فرمایي لکه حب جاه او حب مال چې د مسلمان د دین لپاره سره خطرناک شي دي. الله تعالی دې موږ بچ ساتي. نو ځکه الله وایي عبد الله بن سلام وایي چې ما ولید نه ما په چې دا هغه اخیری پیغمبر دی. وی بیا وروسته قرآن کې دا ولستل چې الله زموږ متعلق وایي چې د يهود او نصارا د داسې صحیح پیژني لکه پلار چې خپل زوی صحیح پیژني او ته خطا کیږي نه. عبد الله بن سلام وایي نه زما علم په دې پیغمبر باندې زما د خپل زوی نه زیات او وجه داوا چې دا پیغمبر ما پیغمبر او پیژند د الله د کلماتو وروجه نو د الله په کلماتو کې څه شوبه او څه ډاوټ نشتا او هر چې زما زوی دی هغه د خپل زوی پیژنم د دې وجه چې هغه مور سره زما نکاح شوی دی صحیح وی ولا ادري ما تفعل النساء والسكر في خدمات نه معلومه چې څه کیږي خو چونکه هغه زما نکاح کې چې بچي پیدا کیږي بل ځای بزمای خبر ځین کړه ها او ډي ان اي خبره ده الذين آتيناهم الكتاب ته مونږ یو عزیز دی هغه په برټن ناغه ته ما بچی درال ناغه وی یره صلی الله علیه ورته جوړ کړی ورته ډي ان اي ټیسټ وکړو هغه ډیر لانجی کړی ډي ان اي ټیسټ وکړو دا ذکر مخ بچی دی هغه په کو بچی وی دا پرېزیدنت تر بوزي خپل دی صحیح نو یې سبا ته ډي ان اي ټیسټ نو ما ته یې څو دشتناست چې په توګه کوي ډي ان اي ټیسټ ډیر خده هغه ډیر لادي دی وی ډي ان اي ټیسټ خو ډیر خده اته نه څه خطر پکې بیا په مړی کوم بیا خو یې پرېټن پاتې بیا خو واپس هم وطن ته نو لومبه به تاکي کو تاسو کو بیا په دغه پاتې ټول کدال کوي چې دا زراور ځامن په دې پوي چې موږ له بلوي مصیبت ورکه خبره بچ ما ته په ټلیفون غلط او غلط خبره وایره دا ډرامه چې وایي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه دای پیجن دے کما يعرفون ابناهم لکه چې پیجن زامن خپل وان فريقا منهم اتا کې سره یو ډول دوی لا یکتمون الحق دوی حق پټيوم يعلمون حال دار چې دوی پوهیږي الحق من ربك حق نازل جانب درفستان فلا تكونن من الممترين مکهګت د شک ولکنا ولکل وجهه هو موليه ولكل وصلى الله تعالی خبره فیصله کوي اول خو ورته دا وي ها چې دایته باندې اعتراض کوي ورته دا ټول طرفونه او جهتونه لچاري دا الله تعالی دی چې الله ماته داسې محکوم دا دین دی چې الله ته داسې محکوم نو بیا دې په محکوم دا دین دی بیا به سره دا بیا دین خو هغه چې الله سوي نو چې الله وای دا تاسو سره تاوی کوي چې نه دا دوه مدته تر ته ولې تاسو نو بسل تکافر کیږي خبر نو خو ورته وي چې بس پتا چې مشرق او مغرب ټول چاري
دا د الله یوا زین ورته بیا دا وې چې دا دوی زده غستې دي عناد غستې دي مخالفت برای مخالفت غستې دي اگر وایي دا خبره دوی په کتاب کې ده دا خبره د دوی په تا پیغمبر نه مني حالانکه پیژنې داسې لکه څنګه چې سړی خپل ځوی نه خطا کیږي نو ته په دې باندې تحویل قبله سمونه ته قبله چینج به څو منې تا نه مني نو قبله لکه موږ په خپل وطن کې ضرب المثل دی چې دا خو غلې چې شان په پټوي تاسو دې بڑا وای د پرڅو د تړل ځای کې پرڅوغاف نه دا چې کوم ځای کې باندې باس سروازه د زمون په وطن کې سروازنا نو زمون په وطن کې ضرب المثل دی چې دا پلانې داسې غل دی چې دې وښ په سروازنا کې پټای صحیح نو دا هغه غوي چې ډیر دې د دلیل غوي الله تعالی وې چې دا انسان باندې دا وخت په بڑا والے ته کو دا یو حکم سمونه چې دا حق دی او دا رښتیا دی صحیح شو نو څه سلورم جواب ورکړي سلورم جواب چې دغه ورته وایي چې ما سره تاسو په دې ارګومنټ سره کوي تاسو هغه قبله و that is okay زما دا قبله ده then what تاسو ملګری توړایم تاسو ملګری تاسو په دین توړایم چې ما قبله بدل کړ تاسو را باندې اعتراض زما خپل دین دی زما دین څخه تقاضا دی باغ پورا کو الله تعالی وایي چې د هر قوم لپاره ځان له خپل جهاد دی ولکل وجهه دار قوم لپاره یو خپل جهاد دی او مولي چې دا قوم هغه جانب ته مخ ګرځون کړي فاستبقوا الخيرات تاسو روان شئ نیکو طرف ته اينما تکونو کوم ځای چې تاسو یاتبکم الله جميعا رابو تاسو الله تعالی په یو ځای نو تاسو بدل کړئ ان الله على كل شيء قدير تاکي سر الله تعالی سز باندې قدرت لرونکي دي ومن حيث خرجت اذا كم زنا چتوتله فول وجهك شطر المسجد الحرام نو ګرځو مخبل جانب د مسجد حرام ته جانب د مسجد حرام ته شطر وای جانب ته شطر څه وای جانب ته د شطر دیمه معنا ده نصف څه او د شطر دیمه معنا ده جزء امام رحمت الله علیه هغه په ډېر ښه تحقیق کړی دی هغه وایي که سړی په مسجد حرام کې لیدل نه کوم ځای مسجد حرام کې لیدل نه بیت الله ته نږدې نو په مانځ کې بلا محاله او خامخا د مخ په یو داسې انداز وي چې د نظر ریزل د بیت الله یو جز سره ټکراوي بیت الله یو څنګه د لپاره جز قبله ده د لپاره سره یو جز قبله ده صحیح هغه څوک چې مکه معظمه کې د دې لپاره مسجد حرام قبله ده څه شي قبله ده مسجد حرام په لوی دنیا ده دا مسجد حرام قبله ده او څوک چې د مکې نه بهر دي دا غي لپاره ډایرکشن قبله ده دې لپاره څه شي ډایرکشن قبله ده ځکه د جز امکان خوشتنه او نه د مسجد حرام امکان شته یعنی فار ایگزامپل ته په یو لوی مسجد په تل ولاړ یو لوی مسجد کې نو فار ایگزامپل د بیت الله دیوار دې دیارلس پټه سورہ دیارلس پټه نو اوس دغه دیارلس پټه خو چې دې کوم کسانو لاړي ممکن نه چې ډایرکشن پټي بیا غځای صحیح شو یا دا څه وایا چې د مسجد حرام او غدواله رسل غځا سورہ سل غځا نو چې هغه سلو غځو سره بالکل پسیت کی پنیغوالی کې سټریټ کوم ولاړ دي نو خدای موږ به صحیح شي خو چې چا صف دا غي لګي افاده نو بیا دا غي خو نظر نه ټکراوي بیت الله سره غیر هغه کتاب ته نواغت له نه بوزي په هغه انداز باندې چې انداز باندې رستګو نوځي نو د بیت الله یا رائټ سایډ توځي یا لیفټ سایډ توځي یا د مسجد حرام رائټ سایډ توځي یا لیفټ سایډ ته نو دا امکان نشته پاسبل نه ده د دې وجه له شطر معنا ده جانب څه شي جانب چې بس دا ډایرکشن نو بس موږ ډایرکشن معلوم کړی دی چې نارت ایست دی نو بس ایته مخکاو هغه لوري دا دور د ساينس دی ارسه دور دی دا ساينس چې ساينټیست کوم وای نو هغه شی ساتي صحیح او په علماء اتفاق دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او ګور دې لپاره یعنی ساينټیفیک طریقه ده یو خاص ډیټونه دي خاص ډیټس دي تاریخونه دي هغه د ساينسدانانو معلوم کړی دي چې په هغه ډیټونو باندې په فلاني علاقه کې ته یو لشترا سودره یو لشترا سودره نو چې د هغه سورې په داسې انداز به نیغ هغه سورې ته مخالف دی بیت الله دی او سورې ته مخالف دی بیت الله دی په هغه انداز باندې ساينسدانانو معلومه کړی چې بیت الله کوم خوا دی نارت ایست امریکا نه کوم خوا دی نارت ایست
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر هغه پلین دغه ته ګوري هغه پلین نقشه نه پلین نقشه نه نو پلین نقشه کې چوکورې دا واقعي جو نقطه کاری موږ کوله کدا اسمه کا پلین ده نه هغه ساوث ایست مخه د چار واره ها هم دا تکلیف شوی ومن حيث خرجت دكم زينة وتلت فول وجهك وغزا مخبل شطر المسجد الحرام جانب د مسجد حرام تا وانه للحق من ربك اتاكي سرتا قبل چینج کو دا یقینی جانب د پروردگار ستانا ومن لا بغافل الذي الله تعالی غافلا عما تعملون دا شین چتا سکم عمل کوي ومن حيث خرجت دكم زينة وزت فول وجهك نو گردو مخبل شطر المسجد الحرام جانب د مسجد حرام تا وحيث ما كنتم حکم دا چیئی تاسو فولو وجوهكم گردو مخبل شطره جانب د مسجد حرام تا لئلا یکونا دار دید پارا لئلا یکونا چی پاتن شیل الناس انسانان دا پارا حج علیکم پتاسو والے حجتن سے اعتراض اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قبلہ میں ذکر چینج کا چې کدا مې نن نه چینج کوله نو دای دا اعتراض کو در باندې څه کو در باندې یعنی اول کوئی دا اعتراض چې زمونږ د دین مخالف ته مخکې زمونږه قبله ته صحیح یا چې قبله چینج شو نو دا اعتراض در باندې وکړه چې دا زمونږ د دین مخالف ته هر شی چې مونږ کو بده نه کوي هر شی چې مونږ کو هغه بده نه کوي صحیح الله تعالی فرمایي کنه مې دا قبله نه چینج کوله نن لې پلانینګ دی یو بل شی شروع کو چې دا پیغمبر نه دی اچھا کم تورات کے ذکر دے ذکر داغه متعلق ذکر بچ رہے ہو بیت اللہ تبخ گئی دیکھو بیت المقدس تبخ گئی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے آغا اعتراض کو محبت غزار خمیس لئلا یکون للناس علیکم حجہ دینہ پتہ لگی چلے پیغمبر علیہ السلام دشمنان سمرا سمارٹ حلو کو بدے والا یعنی اس یو وقت بے نظائر کو چھ سمو قبر تو ملائے دا بس آبے ٹارگت کو خدا نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دل گردے مضبوطیا و کہ اگر اٹکڑ تو برداشت کر صحیح من خزر بلاس من خزر پیغمبر کے برداشت مادا کرنے کے بزر بلاس الا الذين مگر آکسان ظلموا منهم چې ظلم کړي د دې آل کتابونو هغه دا شی انکار فلا تخ اس انکار کو یو کو پروپاگاندا هم کوي منظم پروپاگاندا الله تعالی فرمایي فلا تخشوا یری کې دی فلا تخشون یری گئی مدوینا وخشونی ځکه دا پروپاګاندا چې شروع شي کنه یا دا حاصل بسر شروع شي نو فار ټایم بینګ ډیر پم 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 که سړی ورته مستقیل دي بس اخیری کې اپا لکه د غبارین چې اواز لکه څنګه د غبارین اواز صحیح زمون په دې راپار ده هر کمیونټي کې یو لانجه خامخا شروع شي نو شروع شي ما تاسو خبره کوي نو زور ځان ته لیکم زور ځان غلیکم I don't know much more about that صحیح نو بس اخیری کې داسې یو چیز کینی صحیح ده حیات تاسو خبره کوله فلا تخشوا نو مې گئی دوینا وخشونی بلکې سمر ګری خدا سے خبره اورېدل او سمر ګری خدا سے بلاس ول ترال بلا ډیر سو کوي فلا تخشوا میرے گئی دوینا وخشونی اویرے گئی مانا ولیتم نعمتی علیکم ادا دے دپارا چیز تام کم نعمت اخپل تاسو باندے ولعلکم تعتدون ادے دپارا چی تاسو ہدایتوں میں کما ارسلنا فیکم اللہ تعالیٰ فرمائی دا تحویل قبلہ زمان نعمت دے امتحان نہ دے کسرے دا زمان نعمت دے لیکن سنچ دا پیغمبر میرا لے گلے دا زمان نعمت و زمان فیور دے کما ارسلنا فیکم لکه چلی گلی میں تاسو کے رسول پیغمبر منکم دتاسونا یتلو علیکم آیاتنا چلولی بتاسو مانے آیتنا زما ویزکیکم نو دا آیت بعینہی آغشات آیت تے آیت نمبر یوصل نویش قرآن تیر شکر یوصل یو کم نویش 129 چلتا ابراہیم علیہ السلام دعا وکړه
کہ ربنا وابعث فیہم اللہ علیہ کے دے اہل مکہ کے رسولا عظیم الشان پیغمبر منہم ددوینا یتلو علیہم آیاتکا چلولی بدویتا آیتونستا ویعلمهم الکتاب تعلیم ورکے دویتا دا کتاب والحکمتا دا حکمت ویزکیم اپاکی بدوی موسیٰ دا پیغمبر علیہ السلام دری وار ڈیوٹائی فتح آیت کی بیا ذکر دیچ دے پیغمبر دری بنیادی ڈیوٹائی سے دی دا قرآن کریم دا الفاظ و دا تفسیر تعلیم ورکول قرآن کریم دا الفاظ و دا تفسیر تعلیم ورکول نو دیتا وی شریعت سوئی ورده شریعت ویزکیہم ادائی با پاکی دا سنا دا بد اخلاقو دا گندگونا نو دیتا وی طریقت سوئی ورده طریقت او والحکمت او دیتا بخی چه معاملات سنگ طریقے سر حل کی دا دنیاوی جوان معاملات سنگ طریقے سر نو دیتا وی سیاست یہ سوئی نو دا پیغمبر علیہ السلام دری ڈیوٹائی ہوئے نمبر 1 شریعت نمبر 2 طریقت اور نمبر 3 سیاست دا دری شریعنا دا پیغمبر علیہ السلام ڈیوٹائی ہوئے اب یہ متاستا ہوئے چی شریعت دا دلارا شریعت سرے لارا چی دی لار بانے تک کوا دی لار بانے تک کوا او طریقت دا دے پا اغلارا بانے رسلو طاقت حاصل ہوئے لیکن سرے مثلا لار ہوئی فری وے دا چلا فری وے سان فرانسکو دلے دا فری وے چلے دلے سان فرانسکو دلے دا صحیح خوز دی بانے بطزی سنگا نو گاڑی دلے پکار دے موٹر دلے پکار دے اور موٹر ہم دا سی چی گرمی گرے گرمی گی نا اسے ادارے کی گرم شکو بیڑا کر کرے صحیح تکلیف بانے ہوئے نو مانا دا چی دا پا اغا فری وے بانے رسلو قوت پیدا کول دی چی گندہ خصلتون او باس زاننا بد اخلاقی زاننا او باسا نو دی لارا بانے بسئی طریقے سر روان شا صحیح شو بعد اوقات لارم بھی فری وے اور سڑی سر کارم بھی خوب غلی دن کے کار خوب مضبوط کار اور سر دیور سوئی 8 ہارس پاور 8 سلنڈر کار اور سر نو بھائی پاور فل کار دے اور دارا سی تر داغا پورے تر سے پورے تر سان فرانسکو پورے دیر آسانے سر فری ویستا اس فری ویستا سان فرانسکو دا کار رسی خو فری وے بانے ہنڈرنسیز دی سشید اٹکونه دی پکې لار کولاو نه لار بند شوی دا ان ون وے آر دی ادر نو بیا التکه بس سیاست بروی کار راولي چې دا رکاوټ پوس دلای نه کوم څنګه لکه قوت راکم د کوشتا لار همستا خو لار بند ده نو سیاست اصل کې د شریعت په لار باندې د چلیدو د پاره رکاوټ ختمول دي چې د لارې نه دا خبره ده کړه دا یو معنا بل معنا چې شریعت دا د بندگانو اصلاح ده چې بندگانو اصلاح وسنګ کی شریعت څه د بندگانو اصلاح ده او طریقت دا د نفس اصلاح ده چې دنه پیوریفیکیشن وسنګ کی او سیاست دا د شعرونو اصلاح ده څه شي شعرون د علاقه د وطن د ریاست چې دې اصلاح وسنګ کی نمبر 3 شریعت دا د احکام او تعلیم ده شریعت څه دی احکام تعلیم نه دا مونږ چې ته ونه راسي احکام تعلیم چې دا حکم دی الله تعالی دا حکم دی پیغمبر علیه السلام نو شریعت دی د احکام تعلیم او طریقت دا د اخلاق تعلیم شریعت څه دی طریقت د اخلاق تعلیم او سیاست دا د اعمال تنظیم دی او ارګنایز کول دی د سیاست معنا څه ده معاملات ارګنایز کول څه شي معاملات ارګنایز کړه لکه یو سړی که په وشتانو کې ګمنځه وای او برابر دا هم د وشتانو سیاست دی صحیح یو سړی خپل بټن صحیح طریقې سره تړي صحیح یا خپل بوټان صفا کوي دا هم سیاست دی سیاست معنا چې معاملات به څنګه ارګنایز کړي نو سیاست ته سیاست څه کوي چې د ټول ریاست د استوګنو معاملات ارګنایز کړي دا د حکمران ذمہ داری ده چې معاملات ارګنایز کړي اوس که یو سړی کې صرف شریعت وي ورسره طریقت نه ورسره طریقت نه صرف شریعت وي احکام باندې عمل کوي د اخلاقیات تربیت نه کوي د اخلاقیات تربیت د نفس تزکیه نه کوي نو پدې کې جمود راځي سره دې پکې دې ته جامد شخصیت وایي سوې ورته جامد شخصیت
او که یو سره صرف طریقت کوي پیر سے بدان نه جوړ کړي شریعت باندې عمل نه کوي نو پدې کې وحشت راځي دې بیا انسان سره ګیدرینګ کې ولای کېږي نه ځان له تنهایی کې نشته وحشت راځي پکې او که یو سره نه شریعت کوي نه طریقت کوي او صرف سیاست کوي نو پدې کې تکبر او نخوت راځي دا فرعون جوړیږي صحیح شو تاسو چې لوی خلک دي شریعت او طریقت سره تعلق نشته او سیاست کې دخیل دی یا وزیر صاحب دی یا قومندان صاحب دی یا رئیس جمهور دی یا صدر اعظم دی نتیجه څه ده تکبر او نخوت فرعونان دي دا څه ده نو دی وجه علماء فرمایي چې د شریعت اصلاح کیږي طریقت سره او د طریقت اصلاح کیږي سیاست سره او د سیاست اصلاح کیږي د دوړ سره نو دا ټول به هم دیګر د یو بل اصلاح کوونکي څه شي یعنی دا داسې لکه موږ سپایسز نه چوکو په دې خوراک صحیح نو کو صرف سور مرچک ته بجواچو نو خوراک قابل دی ها اگر صرف مالګه په کوچو له بلا ډیر دا څه په دې صرف مالګه په کوچو واچو دا ول خوراک قابل دی نه یعنی دا ټول په لګ لګ انداز باندې دا پکې ادرک واچو دا دورو پکې پیاز واچو دا دورو پکې تاسو وګورئ ها وجه واچو دا دورو پکې پتنشته بل څه واچو دا دورو پکې مالګه واچو دا دورو پکې داشه واچو دا دورو پکې داشه واچو دا ټول دیو بل اسلام کې نیو ټیسټ دی ټول یو بل اسلام کی ها یو بل خاص لیمټ راولي صحیح نو دا سیاست څه دی دا سیاست او شریعت او طریقت دا یو بل اصلاح کوي دا درې وړه آل ټوګیدر نظام صحیح روان د شریعت اصلاح طریقت کوي د طریقت اصلاح سیاست کوي او د سیاست اصلاح دا دواړه کوي ځکه چې شریعت سره طریقت یو ځای شي نو په شریعت کې نرمي پیدا شي څه پیدا شي نرمي پیدا شي سره سختگیر دی بیا ډیر او چې شریعت او طریقت دواړه سیاست سره یو ځای شي نو الته په سیاسي سړی کې مخلوق باندې شفقت پیدا شي هغه بیا مخلوق داسې ګوري لکه بچی شي وي د شریعت په ذریعہ د تعلیم احکام جذبه پیدا کیږي هرې کې شریعت راشي نو د زړه دا غواړي چې د احکام تعلیم عام شي احکام تعلیم عام شي طریقت سره په نفس کې عدالت او انصاف پیدا کیږي سره انصاف پسند شي او سیاست سره د احکام او د نافذولو قدرت پیدا کیږي احکام رولز the rules the implementation قوت پیدا کیږي ها کیلو بارک دا لوی جرګې لپاره ټنو بس ورلی وي خو بم نه بازار بچ حیاتا لوی جرګې ته لیکو هم بم نه بګولدان بچ ساتي خدای دې رحم وکړي الله دې په ټول دنیا کې خیر راوړي ټول دنیا په یو بد حال اخته بخیر او شیر روان د دنیا کې نو واپس خپل سبق تا کما صلی فیکم لکه څنګه چې موږ لېږلې تاسو کې رسول عظیم الشان پیغمبر
منکم دتا سنایت علیکم آیاتنا چلول تاس آیاتنا زمونگا ویزکیکم تسکیہ کے استاسو ویعلمکم الکتابا تعلیم در کے تاس تد کتاب والحکمتا دا حکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تعلیم در کے تاس تد آغشے چی تاسو نپی پوئے گئی فذکرونی اذکرکم یاد کئی ما اللہ وی زب یاد کم تاسو نو سنگ میں یاد کئی نو علماء فرمائی چی فذکرونی بالعبادہ یاد کئی ما عبادت سرا تو خدا یادو صرف دانے دی سڑے نات کے تسبیح آ رہی انو مسکی انو دس کئی صحیح نا خدا یادو داری چی خدا حکم سدے خدا یاد لیکن مونگو خدا ہر وقت یاد ساتا ہر وقت یاد ساتا مانا نا سبحان اللہ الحمدللہ و یاد دیکھ خیر وایا بکی خو خدای ور وخیات ساته ک جاب کی ک بزنس کی ک کور کی ک مسجد کی ک پلار روانه چې خدای دې یادي نو د حکم وایلیشن نکیږي انت چې الله دې یادي یا حکم نه پامالي نو یاد کای ما عبادت سره اذکرکم زبتا فیات کا فقبل ولد عبادت یومانا دیما فذکرونی یاد کای ما دعا سره اذکرکم باجابت الدعاء زبتا یاد کم فقبول دعا سره زبم دعا قبول کرو او درې معنا چې فذکرونی یاد کای ما توبه سره ګناه ده نشوي دن سوک توبه وباسا اذکرکم بقبول التوبه زب هغه توبه ستا قبول کړ نو بس دا یادول دي الله تعالی چې دا الله تعالی بندگی سره کی دا بهتري یادول دي صحیح او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کڅوک د خدای بندگی کوي تنهایی کوي نو الله یې ذکر کوي تنهایی کوي وہ اللہ ذکر کے تنہائی کے اور سوچے تو خدا بندگی کے پہ جماعت کے نو اللہ تعالیٰ دز ذکر کے فی ملئ خیر من ملئہ پہ یودا سے ڈلا کے کہ اگر دز دے گروپ نہ ڈیر خودی نے فرشتوں لاندے ذکر کے فرشتوں تو وہی داو گورا حیات تا داو گورا راغلے درس تناستے ایسے پہ مرد رانشی داو تا ہوں جنن دے راغلے مطلب بیا گرہ دنی شرشا دا کوتایست تا دا ددا سے ہوگا کہ حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی تپوس دادان سریات کی حدیث الفاظ دان سریات اور معنی دان سریات پیغمبر علیہ السلام نے وہ صحابی تپوس وی ای الاصحاب خیر فدی دوستانو کے خود دوست کمی ہو دے چلے وان جسما دوستی سی خلی کا خراب نہ شد دوستی خراب دوست بڑے بیڑا کرتی خراب دوست مولانا روم بھی چتا توانی فارسی استاد خپل جواب ده چتا تو ما ته کې کمزوري ده څنګه ها چتا توانی دور باش ازیار بد چې ور دې رسی نه کار یار نزان بچ ساته چتا توانی دور باش ازیار بد یار بد بدتر بود ازمار بد چې ناکار یار د بد مار نه ډېر بد دی ناغه کمپیریزن ډېر عجیب کړی چې مار مولانا وړل نه سره چې مار بد تنها تورا بر جازند خدای دې بچ ساتي کو څوک ډېر ځای له مارو چې انتیم نتیجه ویسي صاحب وځي چې مار بد تنها تورا بر جازند یار بد بر جانو بر ایمان زند ناکار یار چې دې به حمله په ایمان کوي چې ایمان دې ختم کړي به حمله په جان کوي نو به باندې گمراه کوي صحیح نو که بیا ته پوي چې دې سړي کو گمراه کړ نو بیا دې په خپل عمل کوي دا ځکه کنه افغانستان کې چې روسیا سره کېنو نوول به یار صحیح نو به خبره ایمان ګډوډ کړ صحیح چې بیا پتر کې د مولا سعودي ورته ټوکل دا یو پرکه ختم کړو صحیح نو بس الله تعالی دې موږ بدل یارانه نه ساتي به عیني دا ټول یو ستړي دا انسان فطرت دی د ناکار انسان فطرت دار چې ځان سره په بدای لکه مثلا خدای مکه تاسو ډاکا وای رابري څه وای بلاګانې چورو چپول نو ذکر چا د چا کې مرګتیاي آپس کې ا دې یو کس په کې خدای اصلاح وکړي او هغه ته راوځي انو هغه کې نه پرېږي وې دې زموږ ازونه ښکار کوي هغه یې مړی دی ایسه هغه بیا وښه هغه بیا نه پرېږي نو یو مولانا وې چې تاسو وانی دور باشه یارې بد بدتر دلته خدای مکه چې بچی چې په دا ګینګ مین کې شریک شي په دا ګینګ مین کې نو هغه او والدین سره ډېر فکر چیر دیوس کړي دی ګینګ نه راوځي نو هغه یې پړای اور کوم مخالف ګینګ پړای نو ګینګ نه راوځي
ان بیا دوی وایي نو کله کلمات داسې مسله راشي نو زه ته مرګ داسې وکړه چې دې په څلورو میاشتو کې ولېږه جماعت والا سره چې پاکستان ته وځي څه ته پاکستان ته وځي نو بس دوی د ځین نه وموځي د ګینګ والو د ځین نه وموځي ادب بچم پاتې شي اسلام وشي هغه واحده طریقه ده الله تعالی ټول اولاد بچ ساتي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کوم دوست خده حضور علیہ السلام ورته د تر پاره بلکې تاسو ټول لپاره چې الذي اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك هغه بهترین دوست دی چې تر دین کار کې نو دې سره ملګرتیا کوي څه کوي سره ملګرتیا کوي در سره واذا نسيت ذكرك او کته ناراض شي اره دین کار پرې دی نو دې ته ریمایند کوي نه ځکه چې زه درشم درپسې تا بالته نو چتر صحیح هر یو دین کار چې هر یو د خیر کار چې واذا نسيته ذكرك ټلیفون ورته وکي زوبه کارته مسجد کې ملاويږي صحیح نهایت وای او ملاويږي صحیح راځه نو د باندې وایي دا باندې د باندې وایي نو بیا ته صحابي بل تاسو کو وی ایو الناس خیر انسانانو کې خیر انسان کمی وي پیغمبر علیہ السلام ورته الذين اذا رؤوا ذکر الله هغه انسانانو خلق ته چې ستاسو څنګه نظر پیږي خدای له ترایات شي چې ستاسو نظر پیږي نو خدای له ترایات شي خوابه دي نسي چې غیر ناراض نو دای نه یا ته عمومي وایي عمومي صحیح ده دې نه پیته وایي چې مشره شم ترې دې بتا دی نو هم سایه پرایم آسان دغه انګلیس ته دغه راغلی چې مې کړه نو غیر په څه مساعد څه دا ټول کلمه وایي او مور نه راځي ټول مسجد دی او مسجد چیرې دا وردګ دی دا زموږ څنګه وردګ وو دا افغانستان مسلمان نو ګورستان سایره دې ته پوس بخله تا نه کړ او زه به دې شنو خبر ها درې کال کې زموږ څنګه نه ستا ورته صرف تامد وکړ نو ستا خدای دې زاران دا میجان دې خپل مختار اچھا اچھا وو دا انو برای ما شان چې خلک راغلو دا ستا لوز په داسه مسجد نو ریکشې بالکل تر دې دا واسطه شهر تشکندل د برج ورته بلکې دا څوک کور کوله دعوت او خبر ورته کوا دا ان شاء الله زين کې واچي او دا خبره سره غل شکایت زموږ سره کوله میجان دا کور ورته په کړه دا مستي کویان دا زموږ د دین څخه دغه خبره دا زندور نه دوی دا شذ ویل له شذ ویل د دین څخه او نو بیا معنا دا چې ایمان شته ځکه خو احساس لري نو ته په مهنت وکړه اب پښتون خو چې گمراهی کې نو ځقوان سره پلان دی کې په باندې سره پښتون او بالا قال راځي نه زه هم چې کوم څه گمراهی کې د بجګر مولا خبره کوره بلا او په پښتون باندې گمراهی کې ته به گمراهی سره پلان کو په باندې کو چې خدای راکور کا ستاسو تاریخ دار چې دا قوم په حیثیت مجموعي مسلمان دي زمونږ نامه راغله زمونږ تاریخ راغله دیو کله کله خلک ما متعلق نه د قاضي وجر شدید قوم پرست دیو شدید قوم پرست سم واقعي قوم پرستی خو فطرت شي قوم پرستی شي ان دا فطرت ته کی استنه شي کب او صاحب قوم پرستی نه کار ده چې دغه په بنیاد ته خپل قوم ناجایزه ملګرتیا کوي او د بل سړي جایزه ونه هغه ناروا ده پاتې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله وې چې ليس منا من دعا الى العصبيه چا چې تعصب د تعصبات وي سوې ورته تاسو ورته تعصب به جوړ ها تعصب چې څوک قومي تعصب ته یا قبایلی تعصب ته خلق را بری پیغمبر اسلام وي دا زموږ امتی نه ومن مات على العصبيه فليس منا څوک چې قومي یا قبایلی تعصب ته په دې باندې مرشد دغه فکر او مرشد دا زموږ امتی نه دي ومن قاتل على العصبيه کپدی عصبیت باندې چا فایټ وکړ نو پیغمبر اسلام وي دا زموږ امتی نه دي نو یو صحابي څنګه موږ پوینټ اپ کړ یو صحابي پوینټ اف اډر وی امن العصبیت يحب الرجل قوم جدا عصبیت ته چې سړي خپل قوم سره مینوي خپل قوم خوخي وسیله پښتون نه مجبوری ده زما او پښتانه نسبتا زیات نه صحیح نو امن العصبیت يحب الرجل قوم دا عصبیت ته چې سړي خپل قوم سره محبت پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته بل العصبیت ان تعين اخاك على الظلم عصبیت دار چې ته خپل قومي مرګتیا کې غزالین ظلم کوي کې مرګتیا کې نه هغه سره محبت دا هغه مرګتیا دارا چې دا لاسونی سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو حدیث کې انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل رور مرګتیا کوا کله ظالم یو که مظلوم وي د خپل رور معنا د خپل قومي مرګتیا کوا کله ظالم وي
کده مظلوم وي نو خو زم کې دا راځي چې بس کو کا قتل کین ور سره روانه کې چې ادم راوې نو صحیح زیو چې صحابي ته پوښتنه وکړه وی چې دا مظلوم په دې مدد خو پوهېږم چا سره ظلم کیږي داغه په ملاتړ خو پوهېږم خو دې ظالم سره بسنګ مرګرتیا کوم پیغمبر اسلام والسلام ورته وی انت خذ دې دې دا الله سونی سره چې دا ټول سلام کې دا سره امداد دي ځکه خپل اخرت خرابوي څنګه پیغمبر اسلام بل دی وجه دعا کوله چې اللهم اني اعوذ بك من ان اكون ظالما او مظلوما خدای زتا باندې پناه غواړم ما مظالم کې او مظلوم کې ما ظالم کې او بچا اما مظلوم کې او ځکه سره مظلوم شي نو دنیا خراب دار او احوال کړی الله غوځي او که ظالم شي نو آخرت خراب دي دوزخ ته ورځي جان الله تعالى مبسط الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زدنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم